السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا غوا څو ورځې مخکې لنګه شوې وه او د لنګون نه وروسته د رحم چې و هغې کې میکروب جمع شوی او دې ته میټرایټس شوی. نو اوس چون د ده سروکس خلاص دی نو د دې دپاره موږ درملنه دا کوو چې 2 دانې ټیټاسیکلین د واژن د لارې لاس نه باسو او دا د سروکس د لارې رحم ته تېرو تر څو داخل کې کوم میکروبونه چې دي هغه د دغې انټي بیوټیک په واسطه باندې چې دی د منځه لاړ شي. نو موږ د مقعد په ځای په واژن لاس منډو تر څو وکولی شو سروکس د لارې تېر کړو. اولو ورځو کې عموما سروکس باید پیدا کړئ او دا باید تیره کړئ. نو مې ودانه تیره کړله او تقریبا دا دویمه چې دی اوس دویمه هم تیروم. نو دا کم از کم 3 ورځې سر په سر باندې تاسو باید د واژن د لارې لاس نه باسئ او دا د سروکس د لارې تیره کړئ ځکه تر 3-4 ورځې پورې چې دی د ده سروکس په کافي اندازه باندې غټي خولې خلاصئ. تاسې کولی شئ چې 2 دانې ګولۍ چې وي غټې دا ورنه باسئ. د ده نتیجه نسبتا ښه ده که تاسو خپله کومه تجربه لرئ کولی شئ چې له موږ سره شریکه کړئ.